السلام علیکم. وعلیکم السلام. علاقه راځي جمعه دریش منځونه به وکړو. از درځو حاجي صاحب ته درځم موږ روان. کم د سوارتس که وجمې له ولاړ شو. درځه زردا د چې ځو بس جمعې. الله اکبر. الله اکبر. سمع الله لمن حمده. الله اکبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حاجي صاحب دونه ناجوړه دونه په ځان پوهېږي نو بیا مسجد ته ولې راځي؟ زموږ منځونه دې هم را خراب کړل، خپل منځ دې هم خراب کړي. ټوخه ټوخه ټوخارې دې جوړ کړی دي. دا ستا د بیماري له وجې دا نور خلک هم بیماري در ځخي. صاحب دا ستا د ټوخي د لاسه زما لمونځ به خراب. یا دا زما د ټوخارې وجه چې دا تی دوه یاست. هغه ولې؟ ستا سګرېټ څکوئ، د خولې دې دا ته رابوی تلئ. زه چې دلته پر مانځه ودرېدم دا ستا بوی پر ما نښلېدی، زما ټوخی کېدی. ورتا نسوار وکړو، نسوار دې کړي وو، راله پر مانځه ودرېدلې، د ستا د نسوار بوی پر ما لګېدی، زما ټوخی کېدی. تی دوه ته دا معلومه ده سړی چې لمانځه له راځي دا خوله پرېنځي او دس وکړي چې د یو بل مسلمان د مړ ته په مسجد کې په عذاب نه وي. دا ستۍ د خولې دومره بوی تلي زما اخر داسې ټوخاری کېدی. ستۍ د دوه د لاسه زما لمونځ خراب سلو. تی ته دا معلومه ده چې د الله رسول ویلې چې لمانځه له راځئ خولې مینځئ چې یو مسلمان داسې په عذاب نه وي. ستۍ د خولې دا ته رابوی تلي، ستا د سګرېټو بوی تلي او ستا د نسوارو بوی تلي. خلک لمانځه له ځي خوله پرېنځي. خدای ته وګورئ د لمانځه له چې راځئ د خپلې خولې مینځئ چې بل مسلمان د تې څه په عذاب نه وي. بس حاجي صاحب زموږ توبه ده انشاءالله بل وخت مسجد ته راځو که خدای کړي انشاءالله خدای به ښه سبا کوي بیا به راځو که خدای کړي. ډېره ښه خبره، ډېره ښه خبره. حاجي صاحب انشاءالله خوله به صفا کوو بیا. بس وروره د خلکو لمنځونه مور خپل د خلکو لمنځونه مور خرابوي، د خپلې خولې مینځئ. انشاءالله خدای الله رسول هم دغه ویل چې لمانځه له ځئ د خپلې خولې مینځئ چې بل مسلمان د څه په عذاب نه وي. صحیح خبره. الله هر مسلمان ته هدایت وکړي. د موږ ته هدایت وکړي بیا د مسلمان ته هدایت وکړي. صحیح ده.